بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، په دې ویډیو کې یا په دې درس کې زه نن تاسې سره د A1 د Arbeits بوخ نه یو بله صفحه درس شریکوم. نو هیلهمند یم دوستانو چې راسره پکې ستړي نشئ. ښه دوستانو، اوس شروع کوو. دلته وګورئ دوستانو، دلته وایي چې تکست کراوکي، یعنی تکست خو یعنی جملې یا دغه متن کراوکي. دوستانو په دغه کراوکي باندې صحیح نه یم پوه شوی، خو کیدای شي مقصد یې دا وي کراوکي یعنی صحیح زه اورم یا ځان پرې باندې پوهوم. دا هغه کوي، ځکه دا خبره پوره تکمیله ده، اخره کې ټکی اخیستی. او نور کوم دوست د دې په مطلب یا معنا باندې معلومات نو کولی شي دوستانو چې د ویډیو لاندې په پښتو کې ولیکي چې دوستان ترې نه د دې کراوکي نه څه شی زده کړي یا پرې باندې ځان پوه کړي. خو ما ترې نه دا مطلب واخیسته تکست کراوکي یعنې زه په دې باندې صحیح ځان پوهوم یا پرې باندې پوهېږم. ښه، په دې ځای کې څه وایي چې hören Sie und sprechen Sie die Rolle im Dialog. یعنې څه hören یعنې واورئ، Sie یعنې تاسې und یعنې او sprechen یعنې خبرې وکړئ، Sie یعنې تاسې د رول یعنې د رول په شکل im Dialog یعنې په دیالوګ یا په عادي طور باندې. هیلهمند یم دوستانو پوه شوي یئ. په دې ځای کې څه وایي چې grüß Gott, wie heißen Sie؟ سلام یا السلام علیکم. wie heißen Sie یعنې تاسې څه نومېږئ یا ستاسې نوم څه شی دی. اوس تو درګه چې صوتي درته کلیک کوم چې صوتي کې څه وایي. ګورئ دوستانو، Übung 13. Guten Tag, mein Name ist Goran Petrovic. ښه، اوله کې خو ویل چې Übung 13 یعنې 13 تمرین، او هغه سړي ویل چې هغه ده Guten Tag یعنې ورځ مو په خیر یا ورځ مو نیکمرغه. mein Name ist Goran Petrovic، د زما نوم دی ګورل پتروویچ. او بیا دا بل چې ورته وایي، دلته ورته وایي چې wie geht es Ihnen Herr Petrovic، یعنې ستاسې حال څنګه دی ښاغلی پتروویچه، یا څنګه یی تاسې ښاغله پتروویچه. دی ورته څه وایي په جواب کې؟ Danke gut und Ihnen؟ danke gut und Ihnen، مننه ښه یم او تاسې. دا ورته وایي چې es geht danke یعنې زه هم ښه یم مننه. ښه، هیلهمند یم دوستانو چې په دې باندې پوه شوي. مخکې نور څه شی نشته دي، بس خبره خلاصه شوه. اوس به ښکته راکوز شو چې په دې ځای کې څه وایي. په دې بې کې مثال د خبرې پوښتنه یې کړې، ورته وایي چې was machst du، یعنې د هغه نه یې پوښتنه نه ده کړې، دلته یې پوښتنه کړې چې was machst du یعنې څه کوې ته. او دا په دې ځای کې معلومیږي چې دلته وایي چې was passt یعنې څه شی سره صحیح دي. ergänzen Sie یعنې کامله کوي تاسې، یا مثال دغه ځایونه ډک کوي تاسې. هیلهمند یم دوستانو پوه شوي یئ. ښه، اوس د قلم بدل کړم. په دې ځای کې وایي چې wie heißt څه شی. آفرین دوستانو، wie heißt du، ستا نوم چی دی یا ته څه نومېږې. ښه، او په دې ځای کې وایي چې wie heißen Sie. آفرین، دا خو ما مخکې درته ویلې، خو خیر بهرحال دا ماشوم د دې سړي نه پوښتنه کوي چې ستاسې نوم څه شی دی. وایي wie heißen Sie. یا دوستانو دلته په دې کې دا دواړه غټ لیکل شوي دي، نو موږ هم غټ لیکو. نو په دې ځای کې د ټولو نه دلته پوښتنه کوي چې woher kommen Sie، تاسې د کوم ځای نه راغلي. دوستانو د دې ټکو سره تاسې اشنا یئ، که معنا مې هم درته نه کوله نو هیلهمند یم چې هغه نه شئ پکې خفه نه شئ. ښه، دلته woher kommen Sie تاسې د کوم ځای نه راغلي یئ. دلته څه وایي؟ وایي was macht er یعنې معنا څه. was macht er یعنې معنا دا چې هغه دغه هلکان د دې ملګري سره ولاړ دي خبرې کې، دا یو هلک اخواته ده، نو خبرې د دې هلک په باره کې راغلي. نو دی ورته څه وایي چې was macht er یعنې هغه څه کوي یا هغه څه کار کوي. صحیح ده که نه؟ هیلهمند یم دوستانو په دې هم پوه شوي یئ. اوس نور ښکته راکوزېږو. په دې ځای کې وایي چې verben یعنې دغه جملې، صحیح ده، یا دغه لغتونه مثلا داسې هم کولی شو ورته وایي markieren Sie یعنې مارک پرې باندې وښئ، لکه دغه زیړه مارک چې پرې وښلی. Sie یعنې تاسې د endungen یعنې په آخره کې. اوس په آخره کې څنګه مارک پرې باندې وښو دوستانو؟ که چېرې دغسې رنګ موږ ورکړو نو دا به موږ او تاسې نه پوره څه شی شي
پوره به پټ شي ځکه چې دوستانو هغه دا خو قلم نه ده دا خو کمپیوټر ده دا پوره پټوي دا وګورئ دوستانو چې دغسې مارک یا بل رقم راواخلو پې ویې وښو پټوي یې راسکه خو دلته به داسې ووایي چې دلته وایي چې دو لرنست یعنې ته زده کوې ich komme یعنې زه راغلی یم د دغه ای چې ده د دغې لاندې یو ټکی راځي دلته څه وایي wir wohnen موږ اوسیږو یا ژوند کوو کوم ځای کې چې کوم ځای کې کوي خو هلته به یې کوي خو خبره دا ده چې مثال وایي موږ اوسیږو دغه ده دا مې دې شو دلته وایي چې ایر مخت یعنې هغه کوي چې شی دلته راځي آفرین دوستانو دغلته تی ده ښه دلته ده چې زی هایسن هغوی نومیږي یعنې جمع ده یا هغه ښځه نومیږي مثلا داسې هم کولی شو ووایو چې دغه لږ وکړو چې سیده نه راځي ورته دوستانو د کمپیوټر ماوس مې چې ده ډېر تیز ده خیال ترېنه اخوا دخوا خوځېږي خو خیر بهرحال تاسې پوه شئ نو چې دغه هغه ده سیده ختم مقصد ده ښه د دې نه ښکته را کوزېږو چې په دې ځای کې وایي چې noch mehr werden یعنې څه noch mehr یعنې نور ډېرې verben یعنې جملې ergänzen sie یعنې کامله کوي تاسې یا یې دغه ځایونه ډک کوي تاسې ښه په دې ځای کې څنګه موږ تاسې کولی شو دا کامله کړو دلته machen ده wohnen ده lernen ده kommen ده heißen ده اوس دا چې ځان ته یې جوړی څنګه جوړی ich mache آفرین دوستانو ich mache یعنې زه کوم ده ich wohne نه یعنې زه اوسېږم د دې نه مخکې چې شی ده چې زه زده کوم آفرین دوستانو ich lerne یعنې زه زده کړه کوم یا زده کوم ich komme زه راغلی یم او دلته چې شی ich heiße زه نومېږم یا heiße نو دا شو په دې او د دې نه دا خاطر چې بیا چې وایي چې ته کوې ته یعنې تا ته چې شی راځي آفرین دوستانو دو مخست داسې راځي او د دې نه دا خواته راځي دو چې شی wohnst داسې راځي او د دې نه دا خواته راځي دو lernst صحیح شو او د دې نه دا خواته راځي du kommst او دا خو ورته لیکلي دي چې du heißt ښه دې ځای کې څنګه راځي دې ځای کې راځي وایي چې wir machen یعنې موږ کوو هغه ده wir wohnen موږ اوسېږو wohnen او د دې نه دا خواته wir lernen موږ زده کړه کوو lernen او د دې نه دا خواته kommen خو شته ده چې یعنې موږ راغلي یو او د دې ځای نه wir heißen موږ نومېږو heißen ښه نو د دې نه دا خواته دلته څه وایي چې چې آفرین دوستانو macht او د دې نه دا خواته یې ورته لیکلي دي چې wohnt یعنې هغه اوسېږي یا ژوند کوي lernt هغه زده کړه کوي kommt هغه راغلی او د دې نه دا خواته پسې چې شی heißt هغه نومېږي ښه هیله مند یم دوستانو په دې باندې پوه شوي اوس وایي دغه یو خط خو پاتې شو sie machen کېدای شي چې جمع وي کېدای شي یوه ښځه وي sie machen یعنې هغه ښځه کوي یو کار خو هغې ته هم مخت راځي کېدای شي جمع ده دا جمع ته استعمالیږي ښه sie wohnen یعنې دلته دا ورته هغه کېږي ښځې ته استعمالیږي جمع ته sie wohnen او sie lernen هغوی زده کړه کوي هغوی ژوند کوي دا wohnen او lernen یعنې زده کړه کوي sie kommen هغوی راغلي ښه د دې نه خواته sie heißen هغوی نومېږي heißen ښه هیله مند یم دوستانو په دې باندې پوه شوي اوس ښکته راکوزېږو چې ښکته څه وایي
په دې ځای کې وایي چې kreuzen sie an kreuzen یعنی علامې وښیي sie یعنی تاسې ان یعنی په دغه کومو ځایو کې چې مطلب مناسب وي was ist richtig چې شی رښتیا یا صحیح دي صحیح ده اوس به زه دلته تاسو ته یو قلم راواخلم ښه په دې ځای کې وایي چې غره ده یوه جمله اضافه ده دلته ده چې وی heiße du صحیح ده او که وی heißt du آفرین دوستانو وی heißt du یعنی ته څه نومیږې ستا نوم چې شی ده دا یو صحیح راځي ښه دلته په جواب کې راځي ich heiße Tim کنه ich heißt Tim آفرین دوستانو که جواب هم دغه وي نو دغه صحیح ده ich heiße Tim یعنی زما نوم ده Tim یعنی څه شی چې هلته لیکلي ښه اوس د دې نه دا خواته راځو دلته څه وایي چې was macht ihr دا جمله صحیح ده که was machen ihr آفرین دوستانو was macht ihr یعنی هغه څه کوي دا چې was macht ihr یعنی هغه څه کوي ښه هیله مندم دوستانو پوه شوي دلته وایي چې wir lernt که نه wir lernen Deutsch آفرین دوستانو موږ زده کړه کوو wir lernen Deutsch ښه د دې نه دا خاطر راځي وایي چې هغه ده wo wohnst sie که نه wo wohnen sie آفرین دوستانو دلته دغه راځي ښه د دې نه دا خاطر راځي ich wohne in Linz که نه ich wohnst in Linz آفرین دوستانو ich wohne in Linz یعنی زه اوسېږم یا ژوند کوم په لینز کې اوس به دغه هغه مختصره معنا درته ووایم ځکه چې دغه مې شارټ کټ کوم یو مې معنا ویلې کوم یو مې ونه ویلې ته څه نومېږې ستا نوم چې شی ده د زما نوم د تیم ته هغه څه کار کوي مونږ ډوچ زده کوو یا الماني زده کوو او هغه ده چیرې اوسېږئ تاسې یا چیرې ژوند کوئ تاسې زه اوسېږم په لینز کې ښه هیله مند یم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ اوس دغلته لاندې راکوزېږو دلته لاندې په دې کې څه وایي دلته وایي چې ergänzen Sie die Verben یعنی ergänzen کاملی کوي Sie یعنې تاسې د verben یعنې دغلته جملې ښه اوس قلم ښه په دې ځای کې وایي څه شی آفرین دوستانو wie heißen Sie heißen Sie صحیح شو ښه دلته مخکې څه وایي ich څه شی آفرین دوستانو ich heiße څه شی Elisabeth Pichler یا Pichler صحیح شو Elisabeth ich heiße Elisabeth Pichler یا Pichler نو هیله مند یم دوستانو په دې پوه شوي چې یعنې زما نوم دی الیسابت پیخله یا پیخلر ښه دلته به وایي چې was څه شی آفرین دوستانو was macht ihr یعنې هغه څه کوي wir څه شی lernen آفرین دوستانو lernen Deutsch یعنې موږ زده کوو Deutsch یا الماني was څه شی آفرین دوستانو was machst du یعنې ته څه کوې ښه د دې نه دا خوا څه شی ich آفرین دوستانو ich mache Hausaufgaben یعنې زه کورنی درس لیکمه ښه نو هیله مند یم دوستانو پوه شوي یئ ich mache ښه د دې نه دا خواته څه وایي wo wohnen Sie یعنې چیرې اوسېږئ تاسې چیرې ژوند کوئ تاسې ich wohne چیرې wohne in Graz زه اوسېږم په ګراц کې یا په ګراس که پښتو ته وړی که نه په المانۍ کې ګراц ښه زه په ګراس کې اوسېږم
نو دوستانو دغه درس چې سره مې شریک کړ نو هیله مند یم دوستانو تاسو ترې خپله فایده واخلئ د راتلونکي درسه پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې ځکه چې همدغونه توضیحات یې غوښته د دې نه پورته توضیحات خو باندې خو ولاکه زه پوهېږم خو خیر هیله مند یم چې تاسې ترې نه خپله فایده اوچته کوئ دوستانو د الله په امان په راتلونکي درسه پورې ښه وخت او ښې چارې